جهاد اعلان مو وکړ ټوپکو سره راځو پر هسپتالونو کولو چې اعلانونه وکړو. د لکي مروت خلک د پوځ پر ضد پاڅون او د جهاد اعلان وکړ. وای اوس به مو یا وینې تویږي یا به وینې تویوو. آیا پاکستان ویشل کیږي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خیبر پښتونخوا کې ولسي خلکو د پاکستاني رژیم پر ضد د جهاد اعلان کړی. تیره ورځ او نن د خیبر پښتونخوا لکي مروت سیمه کې ولسي خلکو د پاکستاني رژیم پر ضد د جهاد اعلان کړی او له ټوپکونو سره سړکونو ته راوتي دي. د لکي مروت مشر انعام خان مروت دا اعلان کړی او ټول پښتانه قومونه د پاکستان پوځ او پولیسو پر ضد وسلوال پاڅون ته بللي دي. انعام خان ویلي چې پاکستاني حکومت حقوق نه ورکوي. دوی مجبور شوي چې د جنگ اعلان وکړي او د دوی پر وړاندې جهاد فرض دی. نوموړي خیبر پښتونخوا کې پر ټولو پښتنو قومونو غږ کړی چې جنگ ته تیار شي. وینې به تویوو او شهادتونه به ورکوو. ځایي سرچینې وایي چې لکي مروت کې د وسلوالو پاڅون دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې تېره ورځ پاکستاني پولیس د انعام خان نیولو پسې راغلل او ولسي خلک یې پر وړاندې وسلو سره راووتل. یاد پاڅون کوونکو ویلي حکومتي ځواکونه د دوی د امن ټینګولو کې یا پاتې راغلي او یا هم په قصدي توګه غواړي پښتانه په وسلوالو ډلو وویشي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني رژیم وروستیو کې خیبر پښتونخوا کې پر پښتنو قومونو ظلمونه ډیر کړي دي او له خپلو اساسي حقونو یې محروم کړي دي. چې تازه وحشت کې وړمه شپه پاکستاني الوتکو وزیرستان کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل او ګڼو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. مخالف فعال رحیم سکندر لیکلي د پاکستان ویشلو لپاره بله خطرناکه لوبډله دا وسلوال پاڅون به ظاهرا د پاکستان خپل ګیم ښکاري. بالکل داسې ګیمونه دي ډیر شي لکه د ټي ټي پي یارانو لکه د بلوڅو لکه همدا تازه د انعام خان په مشرۍ د لکي مروت قوم وسلوال پاڅون. همدا د پاکستان لپاره داسې تجزیه ده لکه بنګلادیش چې ترې بیل شو، لکه کشمیر چې له لاسه ورکړ او لکه پښتونخوا به چې جلا کیږي. انشاءالله دوی ښکارا د جوماتونو په لوډ سپیکرو کې اعلانونه کړي دي چې له پاکستاني ریاسته د وسلوال جهاد پر مټ خپل حق غواړو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.